یو پلیت او یو خبیث او یو ویجړه مخې چې شکل یې د سړو نه دی، ځکه د سړي په مخ باندې ږیره د په مخ باندې ږیره نشته دی. او د شیخ ابو حسان بیانونه زه نه اورم ځکه د هغه عقیده خرابه ده. مفتی د حسان سواتی دی که څوک دی دی خو یقین وکړئ که ده چېرته ما چېرته یو بیان هم اورېدلي او نه زه فالو کوم، ځکه زموږ د فالو کولو ډېر پښتانه علما کرام دي چې هغه بلکل عقیدې هم ټیک. مونږ وایي واقعا صحیح خبره دې وکړله چې د شیخ ابو حسان حفظه الله بیانات ته نشي اورېدلی، ځکه د هغه بیان هغه څوک اوري چې زړه کې معمولي غوندې انابت او دینداري وي. کوم خلک چې د هغې دین صرف انټرنیټ جوړ شوي هغه شانتې خلک د شیخ ابو حسان حفظه الله بیان نشي اورېدلی او نه رب العالمین داسې خلکو له توفیق ورکوي. د شیخ صاحب عقیده خرابه ده، ستا خو ظالمه ظاهر هم خراب دی، باطن خو لا پرېږده. زه به دا نه ویم چې تا هغو ملایانو له ورشه چې هغې ستا په نیز باندې حق والا دي، دا به نه ویم چې عوامو ته دا ځان وښایه. زه دا ویم که معمولي غوندې ضمیر دې ویښي خیر دی لږ شیشې ته وګوره، شیشې ته وګوره، که چېرته کې ضمیر دې ویښي تا ته به ووایي چې ستا ظاهر سم دی که خراب دی. ږیره دې خریلې ده، که ستا ناسته یې هغه هم په ګناه کې، که ستا ولاړ یې هغه هم په ګناه کې تېرېږي، که د الله بندګي کې هغه هم په ګناه کې کوي، نو ستا ظاهر سم دی. شیخ ابو حسان حفظه الله پسې لګیا دی خبرې کوي. الله رب العالمین د شیخ ابو حسان حفظه الله په وجه باندې دنیا خلک اصلاح کړل. الله به دې ذلیله کړي، دا بکواس دې بند کا، قلار شه دا ژبه دې د علماو نه بنده کا. په عالم باندې رد کول دا د عالم کار دی، ستا غوندې فاسقانو کار نه دی.